زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو आवाज د خپل کوربه شهزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پروګرام ستاسو आवाज سره زه ستاسو کوربه شهزاد خان. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله وي. قدرمنو کتونکو تاسو به هم حیران یې. نن زما دکان ته یقینا یو داسې شخصیت راغلی چې الریډي هغه جان پهچان والا کس دی. د چینل لپاره هم نوی نه مخکې اوسه چونکې زموږ مرکه شوې د هغوی هغه پروګرام ډېرو خلکو خوښ کړی و. یو جانه پهچانه انسان، یو جانه پهچانه شاعر. زه د بل چا خبر نه کوم، جناب د نجیب الله نجیب صاحب خبره کوم. نن چونکې دکان ته راغلی، زما د دکان مبارکۍ له راغلی، ما چې کوم دکان کړی دی او تلو رانه چې را سره اوس کله ډېر په منډه کې و، خو د منډې نه مخکې نه ما نجیب الله به دا چېرته کې د ژغورېږم چې د وخت مناسبت سره چې کوم دی د وخت فایده واخلو او څه شعرونه ترې واورو. نو نجیب الله به په نننۍ خپرونه کې ته هرکلی ویم دغه ته او دغه مینوال کوڅه مو ته ډالۍ کړل. جي بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سلامونه. زه نجیب شهزاد بای ستاسو یو جهان مننه کوم چې زه ستاسو دکان ته راغلم او زما هم دومره میلمستیا وکړله، ماله مو دومره مینه راکړله. ډېره مننه دې کومه ستا د دې پیج چې څومره هم کتونکي دي هغوی ته سلامونه. چونکې پروګرامونه خو مخکې مونږ کړي دي او ستاسو سره، خو د شعر و شاعرۍ خبره تاسو وکړه نو ستاسو دغه مینوالو ته بلکې خپلو مینوالو ته د لنډ بخر دوه درې شعرونه ډالۍ کوم چې ستا د جمال کیسه ده، ستا د جمال کیسه ده، څه د کمال کیسه ده، پکې باچا هم شته دی هم د کوډوال کیسه ده، زړه له سکون ورکوي ښه د وصال کیسه ده. اوس ورته یو غزل ډالۍ بلکې تاسو ته ډالۍ. طبیب د محبت یم په علاج باندې پوهیږم، طبیب د محبت یم په علاج باندې پوهیږم، د بعضې ښکلو په مزاج باندې پوهیږم. مننه. او ته یو ځلې په ما د خپلې مینې اعتبار وکړه شهزاد بھائی، ته یو ځلې په ما د خپلې مینې اعتبار وکړه، پښتون یم د مینې په رواج باندې پوهیږم. مننه. ته یو ځلې په ما د خپلې مینې اعتبار وکړه، پښتون یم د مینې په رواج باندې پوهیږم. بېشکه چې ته تللی وې اسمان ته په یو شپه کې، بېشکه چې ته تللی وې اسمان ته په یو شپه کې، ایمان لرم په هر څه په معراج باندې پوهیږم. مننه. مننه. او چې زه دې کړم په خپل زړه کې جانانه نو دا واوره، چې زه دې کړم په خپل زړه کې جانانه نو دا واوره، باچا به درنه جوړ کړم تخ او تاج باندې پوهیږم. مننه. مننه. او نجیبه د دې دور په ښکلا مې یقین نشته، نجیبه د دې دور په ښکلا مې یقین نشته، نجیبه د دې دور په سماج باندې پوهیږم. دغه نوي شعرونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته دې ډالۍ وي. امید دی چې ستاسو به خوښ شوي وي. ډېره مننه شهزاد بھائی ستاسو. زړه خو مې غواړي نجیب بھائی چې ډېر څه درنه واورم، خو چونکې تاسو تعدي دومره کوئ چې مطلب حصارولی هم نشم، ضروري کارونه به مې، خو په اخره کې غواړم چې پروګرام په دې ځای باندې راټول کړو. که څه میسج پیغام ورکول غواړئ زموږ کتونکو، ځکه تېر ځل هم ستاسو میسج پیغام زموږ کتونکو ډېر زیات خوښ کړی و، نو ډېره مهرباني. ډېره مننه شهزاد بھائی. پیغام یا میسج خو ډېر پوهه خلک ورکوي، موږ دونه نه پوهېږو. بهر کې په یو خبره درته کوم کتونکو، خپل ځان کې احساس پیدا کوي، خپل ځان کې مینه پیدا کوي، خپل ځان کې احساس پیدا کوي. زه چونکې دلته راغلی وم، زما سکارو نو ما سره دا احساس و چې یاره دلته کې شهزاد بھائی اوسیږي، دلته د هغه دکان دی، راشه لږ ورشه، سلام کلام به وشي، تپوس پوښتنه به وشي، لیدل کتل به وشي. نو ما سره زړه کې احساس و، زه دلته راغلم، زه هغه خپل احساس دلته راورسولم. نو زه تاسو ټولو ته دغه یو خبره کوم چې داسې دور دی چې خلک د خلکو نه لرې کېږي، خو زه وایم چې د الله دپاره تاسو خپل ځان کې احساس پیدا کړئ، د خپل مور او پلار دپاره، د خپلو ګاونډیانو دپاره، د خپل یار اشنا دپاره. نو بس دغه احساس کافي دی چې په تاسو کې احساس راشي، په تاسو کې به ژوند راشي، په تاسو کې به مینه راشي. مننه جي. زبردست. ډېره زیاته مننه، ډېر زیاته شکریه نجیب بھائی. الله دې راته ښاد آباد لره. جی ګرانو کتونکو، تاسو نجیب الله بھائی د ښکلي ښکلي شعرونه او د دې دغه مطلب پیغام تاسو واورېدلو. چېرته چې مو اوسئ ښاد آباد، خوشحاله اوسئ، تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله. वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.